تاسو ته نن داسې کتاب در معرفي کوو چې په لرغوني مصر کې مو ګرځولای شي. د دې کتاب په لوستلو سره به تاسو نه یوازې داسې احساس وکړئ چې له میلاد وړاندې په لرغوني مصر کې ګرځېدلي یې، بلکې د هغه وخت د مصر له عقایدو، افکارو او ټولنیز ژوند سره به پوره بلدتیا پیدا کړئ. په ځانګړې توګه د طبس ښار به داسې حس کړئ لکه تاسو چې پکې کلونه اوسېدلي یې. د نیل سیند پخوانی حالت، ارزښت او شهرت به هم درک کړئ. د لرغوني مصر پر شاوخوا سیمو به هم وګرځئ او داسې به یې وپېژنئ لکه ستاسو خپل ټاټوبی چې وي. د دې کتاب نوم سینوحه دی. دا چې یاد کتاب داستاني شکل لري، له همدې امله د لوستلو پر مهال به یې هیڅ ډول ستړیا حس نه کړئ، بلکې برعکس به په پوره لیوالتیا او مینه ولولئ. د کتاب اتل سینوحه نومیږي چې د لرغوني مصر د فرعون ځانګړی طبیب وي. سینوحه په داسې مهال کې دا کتاب لیکي چې عمر یې خوړلی وي او په تبعید کې ژوند تیروي. هغه په پوره ځیرکتیا او دقت د خپل تیر ژوند داستان بیانوي او هڅه کوي چې له سانسور پرته هر څه ډیر واضح او روښانه وښیي. په دې کتاب کې د انساني افکارو وروستوالی، د وګړو بېشعوري، تاریخي حقایق، د ژوند او مرګ په اړه د هغه وخت د خلکو نظریې، سیاسي برخوردونه او عقیدوي خرافات او د انسانانو رواني حالت په خورا ښه شکل انځور شوی دی. د کتاب لیکوال په هره خبره کې نهایي دقت او فکر کړی چې له هر ډول نیمګړتیا او کمزوري یې خلاصه کړي. که څه هم یاد کتاب اصلا د ناول یا رومان شکل لري، خو د لیکوال پوره هڅه د دې سبب شوې ده چې د نظر خاوندان یاد کتاب د یو داستاني ادبي اثر ترڅنګ یو داسې کتاب بولي چې تاریخ، سیاست، فلسفه، ارواپوهنه او دینپوهنه پکې موندل کېدای شي. د انسانانو د حماقت په اړه یو ځای لیکي: د انسان یو شی هیڅ کله نه بدلیږي او هغه د ناپوهي ده. سینوحه دا خبره بې ځای نه کوي، خپلو تجربو او مشاهدو ورته ثابته کړي وي. بل ځای وایي: ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو زوی په کوڅه کې خپل پلار وواژه. د هغه څه دي چې نن هم پیښیږي او په راتلونکي کې هم حتمي امکان شته. نو په رښتیا هم د انسان ناپوهي او حماقت هیڅ کله نه بدلیږي. دا کتاب اصلا په 1945 میلادي کال کې چاپ شو، خو د زرګونو کلونو پخواني انسانانو ژوند پکې په دومره عالی شکل انځور شوی چې اکثریت خلک یې مطلق واقعیت بولي او باید ومنو چې دا کار له زحمت او خوارۍ پرته امکان نه لري. د کتاب اصلي لیکوال میکا والتاری دی. هغه د 10 کلونو د څېړنو او فکر په نتیجه کې د عالی اثر پنځولی دی. موږ تاسو ته د دې کتاب د لوستلو جدي وړاندیز کوو. د دې کتاب لوستلو سره ممکن دومره هوښیار، صبرناک او صادق شي چې هیڅ کله به مو فکر نه و کړی. د نیکمرغه یاد کتاب پښتو ژبې ته هم ترجمه شوی دی او تر دې ښه خبردار دی چې PDF بڼه یې له کتابتون.com څخه ترلاسه کولی شئ. د کتاب د ډاونلوډ کولو لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې موندلی شئ.